د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. مرکزي اسیا افغان مهاجر نه مني. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مرکزي اسیا افغان مهاجر نه مني. د جمعي امنیت سازمان غړي هیوادونه چې اکثره یې له افغانستان سره سرحد لري د افغانانو د منلو پروګرام نه لري. اکثره د هیوادونو کوښښ کوي چې له افغانستان سره خپل سرحدونه تقویه کړي. د روسیې پر رهبرۍ د هیوادونه تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او د پخواني شوروي اتحاد یو تعداد نور غړي هیوادونه دي. د دې هیوادونو دولتي او حکومتي مشرانو نن پنجشنبه د سپتمبر میاشتې 14مه په تاجکستان کې یو له بل سره وکتل. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توکایف په یوه اعلامیه کې د جمعي امنیت د سازمان د ګډې موضوعګرۍ څخه ملاتړ اعلان کړی دی، چې پر اساس یې د افغان مهاجرو سکونت او یا هم په خاوره کې د خارجي نظام قرارګاهو جوړېدو ته اجازه نه ورکول کېږي. دوه نور هیوادونه ازبکستان او ترکمنستان چې له افغانستان سره سرحد لري خو د جمعي امنیت سازمان غړي نه دي. پر دې سربیره ازبکستان ویلي دي غواړي یوازې هغو افغانانو ته د داخلېدو اجازه ورکړي چې د ترانزیت په هدف د هیواد ته ورداخلیږي او د هغه ځایه نورو هیوادونو ته سفر کوي. سربیره پر دې دغه سازمان ځینې غړي کوښښ کوي له افغانستان سره خپل سرحدونه تقویه کړي. د دغه سازمان عمومي منشي ستانسلاو زاس ویلي دي چې تاجکستان په جنوبي سرحد کې د تاسیساتو جوړولو کار باید چټک شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې د افغانستان وضعیت یعنې د خبرداری ورکوونکی اعلان شوی دی. په عین حال کې روسیې ویلي دي چې د تاجکستان کې خپله نظامي قرارګاه په عصري ټنګونو سره تقویه کوي. د مرکزي اسیا د جمعي امنیت د غړو هیوادونو مشرانو د اعلامیې په یوه برخه کې ویلي دي چې موږ د یو سولیز او مستقل افغانستان ملاتړ کوو چې توریزم او د مخدره موادو تجارت پکې نه وي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.